دا خیبر ټي وي دی کو جیو ټي وي دی کو هم ټي وي دی هر یو ټي وي هر یو ځان له په دې یوټیوب کې پیج کولو کړی دی بد لګیا دي. زه په خپله دغه نه یم ته چې دا کرکټر چوتوم او دغلته کوم نو زه په خپله نه نشه یم نه پوډر یم نه څه بل څه یم او زه به دومره ویم چې د هغه لر او د بر تمن نه وباسئ پښتون دی پښتون نه کندي بس وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د ګلانو په ښار پېښور کې موجود یم. زما پر څنګ باندې د پېښور په ښار کې د پښتو فلمانو یو ډېر باکماله اکټر او له اکټري سره سره ډایرکټر هم دی. د په ډایرکشن کې به تاسو ډېرې ډرامې کتلې وي او خوند به هم باندې اخیستی وي. له دې ډایرکټر سره د پر ژوند او پر پند باندې تفصیلي مجلس کوو، تفصیلي خبره کوو. تر ټولو له مخه زه و دې ډایرکټر ته په خپل پروګرام کې ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی مه شې. وعلیکم سلام عظیم خان وروره، څنګه طبیعتونه هم ښه دي، مزاجونه هم ښه دي. ستاسو ډېره ډېره مننه چې د هغه د کراچۍ د سر نه تاسو دلته رالي او زمونږ د ډرامې کوریج کوئ او په دې خپلې شیشه باندې مونږ خلکو ته ښایي. نو مننه، ډېره ډېره شکریه. ډېره مننه. کور د ودان سو. تر ټولو له مخه د وطن چینل مینوالو ته خپل مختصر غوندې تعارف وکړه. بس زه به څه تعارف وکړم، مندوخیل صاحب. بس زه خو یو عام ورکوټه غوندې کې انسان یم او په قبیله باندې مې یم، سید یم او بس دغه تعارف مې دی. نور به د څه ووایم. نوم مې امجد سید دی او اکټر هم یم او داسې لږ غوندې کې لږې غوندې ډایرکشن هم کوم، خو ډرامې به مې کړي انشاءالله. ما په خپل نسبت باندې ښې کړي، خو باقي به د یوټیوب او د عوامو خوښې چې هغوی خوښې کړي نه دي خوښې کړي او د هغوی ډېره شکرګزار یم او ډېره شکریا ادا کوم چې زمونږ ډرامې ډېرې په مینه او ډېره په اخلاص ګوري. والله دې خوشحاله آباد ساتي. خفګان په دې راځي هسې نه څه مسله راته پېښه شي نو بیا به مونږ څه کوو؟ هېڅ به نه کوو، څه به کوو. د شوبیز دنیا سره د تعلق دی. په ډېرو ډرامو کې د خپل فن مظاهره هم کړې ده او ستا په ډایرکشن کې ډېرې ډرامې کتونکو کتلې دي او له دې سره سره پښتو فلم انډسټري باندې به هم باخبر یې. پښتو فلم انډسټري په دې وړوکي اختر کې 3 فلمان د کتونکو دپاره پیش کو. کتونکو وکتل. څه وایه پښتو فلم انډسټري فلمان د زوال پر طرف روان دي که عروج ته خیز؟ یاره دې کې به زه څه ووایم، خو دومره به ووایم چې لکه د پښتو فلمونه چې دي دا د زوال طرف ته روان دي او لکه زه به دا ووایم چې د زوال طرف ته ولې روان دي. د زوال طرف ته په دې روان دي چې د پښتو د فلم سرکټ ختم شو. ته پوه شوې پېښور کې پشمار یو څو سلیماګانې وي، بس هغې کې یو څو پاتې دي، نورې ټولې به دا دې په روانېدو دي ختمیږي. داسې د مردان سرکټ اخو بیخي نشته هلته سلیما. د سوات سرکټ دی نو په هغې به داسې په مشکله نوی فلم لګي او بس تاسو د کراچۍ سرکټ چې دی به تاسو ته پتې. نو تاله چې فلم ګوره ته به پیسې ولګي او تاله خپلې لکه خپل انکم دله ونه کړي یا ګټې په تندر ولګي نو تر څو به یو سړی زیو تاوان به کوي او زیو تاوان به کوي که نه. نو دومره خو هغه د چا خبره وي تیارو ته غرونه هم نه ټینګېږي. نو دومره پیسې خو چا سره نشته چې زیو بیلي دی او بس فلم دې پې جوړی. نو دې ته دوی سره چې لږ سرکټ وی لګې سلیماګانې ډېرې وې که نه نو بیا به د فلم د دغه پښتو فلم لږ پیدا کوله. اوس پیدا نه کوي، اوس پیدا نشته. اوس دغه یوټیوب دی بس لګي پیار سړی په ټکه پکه کوي، څوک څه کوي او څوک څه کوي. هر سړی په خپل نسبت لکه په خپل ذهن باندې لګیا دی او هر سړی خپل سوچ دی، خپل ذهن دی، څوک څنګه ډرامه کوي، څوک څنګه کوي. او بس دا یوټیوب دی، سوشل میډیا ده. دا وینځونو والا ملګري هم پکې لګیا دي، ډرامو والا هم پکې لګیا دي او دا د خیبر ټي وي دی کو جیو ټي وي دی کو هم ټي وي دی هر یو ټي وي هر یو ځان له په دې یوټیوب کې پیج کولو کړی دی بد لګیا دي. یوازې دغه څیز نه انکم نه کېږي که نه. بس دا سوشل میډیا داسې ده چې به دا پروفیشنل ده
نو یو سړی دې له وکړي چې زه 2 روپۍ مو لګوم او 2 کسانو مو پېژني نو دې دپاره به یوټیوب کار کوي. ستا په شوبیز دنیا کې 2 برخې دي. یو برخه ستا چې کومه ده د فنکاري د ایکټینګ غده، دویمه برخه ده د ډایرکشن غده. اول به راسو اولې برخې ته چې تا مطلب ایکټینګ کړی دی. د ایکټینګ سوچ د ولې پیدا شو؟ یاره بس دا به درته زه څه ووایم، دا ایکټینګ چې دی لکه دا به زه ووایم چې دا د بچپن نه دی او لکه زه خو کار کوم یاره د 1993 نه، خو لکه پراپر کار چې ما شروع کړی پراپر کار نو هغه د 2002 نه زه ډرامو کې کار کوم او لګیو به دغه ټکه پکه کوو او ښه کارونه مو هم کړي، بد کارونه هم کړي، چا را باندې پکې ښه م ویلي، چا به را پسې بد هم ویلي، خو بس هغه شه. خو زه دې ته یو خبره کوم، نن سبا دور کې دا ډرامه یو داسې شیز دی که نه چې لکه زه به خپل ځان یادوم بل نه یادوم، راول ځان یادوم چې زه پې د ډېرو بدونه بچیم. بس زه صرف دا یو شوق کوم، نه نشه کوم، نه بل څه پسې ګرځم، نه څه به بل دغه پسې ګرځم. بس دغه د ډرامې دا مسلې دې زه ډېر د هر څه نه بچ کړی یم. لکه زه خپل ځان یادوم بل له دا دغه نه ورکوم چې ته دا کوه، نه دې کې دا چل دی، نه پوه شوې. او دې کې څه داسې څه د دغه عبرت خبرې ده دغه کار هم نشته، خو لکه زه یې بچ کړی یم د ډېر دغه نه. امجد سید ستا خبره به لږ غوندې زه مخته کړمه. ډرامه چې کومه ده دا ډرامه زما په سوچ باندې یو استاد دی. استاد چې شاګرد ته څه ښیي د شاګرد په ذهن کې هغه څیزونه سیو کیږي که نه. دا ډرامه هم داسې شی دی. د ډرامې څخه پښتانه ځوانان دا یو حق اخلي، یو چې کوم دی شعور اخلي. ستا هغه سوال ته به بیرته راسو. دا راته ووایه ستا په فنکاري کې بطور ایکټینګ بطور اداکاري اوله ډرامه کومه یوه وه او ته ایکټینګ ته ولې راغې؟ څه له راغې؟ له کومه فنکاره له کومه اداکاره ځان متاثره وې؟ یاره به زه خو درته ووایم عظیم خانه، نو ما د پښتو دا زاړه فلمونه کتلي بدر منیر صاحب نه ډېر متاثر وم. ته پوه شو چې زمونږ لیجنډ دی، زمونږ ډراپونه دي، د هغوی هغه سوچ اوس هم زمونږ په ذهنونو کې ګرځي او به لګیا بیا به داسې لومبنۍ ډرامه خو ما چې کړې وه نو دوباریان کړې وه، بیا مې ورپسې دویمه ډرامه چې وه وینه او مینه کړې وه، درېیمه ډرامه چې زما کومه وه د وینو تږي وه او به داسې لګیا سلسله چالو وه. او بله ستا دا خبره وکړه د استاد دا خبره دا درته زه واضحه کړم دغسې ستا غوندې که یو ملګری راغی ما نه انټرویو اخېسته، د هغه ما ته یو سوال کېښود، ما ته وایي یاره ستاسو دا کار ښه دی خو تاسو ته خلک ډېر په سپک نظر ګوري، وایي تاسو ته ډم وایي. نو زه تا ته یو خبره کوم، ملکمان یې تپوس وکړو نو زه په خپله میا یم او سید یم او زما 3 بچیان دي او 3 وړه حافظ قرآن دي. ته په خبره پوه شوې؟ ټیک شو. ما ته به یو سړی ډم وایي، خو لکه دا استاد چې په سکول کې لګی سړي ته پراپر په دغه باندې ښي په بورډ باندې چې دا هغه ته خلک استاد جي وایي او مونږ یې سړي ته په شیشه ښایو چې دا کار داسې دی دا مه کوه. زه په خپله دغه نه یم ته چې دا کرکټر چوتوم او دغلته یې کوم، نو زه په خپله نه نشه یم نه پوډر یم نه څه بل څه یم، خو دا زه هغه ته ښیم چې دا شی مه کوه دا بد دی. نو زه ډم شوم او هغه استاد شو. نه زه د استاد خلاف نه یم، خو لکه کم از کم ده ته هم په سپک نظر مه ګوره، اتا ته پریکټیکلی ښیي چې دا کار به نه کوې، دا داسې دا خراب دی. نو استاد درجه مونږ ټولو ته ډېر عظیمه ده، خو کم از کم مونږ ته هم ډم مه وایه. ګرانو کتونکو د یوې خبرې وضاحت به وکړمه. د ډم خپل تاریخ دی. که تاسو د اوریجنل ډم راواخیاست د هغه تاریخ در سره ویې ګورئ، ډم کتان تر نن تاریخه پورې قتل نه دی کړی. ډم کتان له چا سره دشمني نه ده کړې. ډم به پخوا په پښتنو کې یو ځای جنګونه وو، نو موبایل نه وو، جدید دور نه وو، د دې ډم په ډول باندې به پښتانه راټولېدل او هغې چیغې ته به تلو، هغه جنګ ته به اتلو. فنکار دا یو حیثیت لري. نور کامونه راواخه، د دنیا هر کام ته لاړ سه، د فنکار به یو قدر وي. فنکار ته به ډېر د قدر په نظر ګوري. دا واحد پښتون کام دی چې فنکار ته په سپک نظر ګوري. فنکار سپک نه دی، څوک چې په سپک نظر ورته ګوري هغه نظر سپک دی. داسې نظر، داسې خبره یا داسې کار
چې تاسو فنکار ته بد یاست، دا زموږ د پښتنو د کام چې کوم دي هنرمندان دي دې ته قدر ورکول. او د یوه چې کومه دا خبره وکړله چې ډرامې زه له ډېرو بدو څیزونو راګرځولی یم، نشه نه کوم، بل څه نه کوم، بل څه نه کوم. او واقعي دا هم داسې ډرامه څوک وژني نه، څوک خفه کوي نه، چاته بل داسې یو څیز نه ښیي. ډرامه و انسانانو او پښتنو ته شعور ورکوي. دا ماته ووایه امجده وروره چې تر اوسه پورې د په څومره ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ده؟ یاره عظیم خان وروره ما ته خو څه شمېر نشته، لکه په ایکټینګ به ما کړي دغه 150-200 ډرامې به ما په ایکټینګ کړي. په دا 200 ډرامو کې داسې ډرامه چې کتونکو خوښه کړي وي؟ یاره والله دا هم ما ته علم نشته، دا خو به کتونکو ته پته چې هغوی کمه کتلي. خو لکه زه به درته خپله خوښه یاده کړم چې لکه زما په ډرامو کې کومه ما ډرامه کړې او خوښې، نو داسې بې شمېره ډرامې دي لکه ما کړي دي. تنهایي شوه جهانګیر صاحب سره، لکه بدنصیبه پلار شوه، ګناهګار شوه، د وینو تږي شوه، ډېرې ښې ډرامې لکه مونږ کړي دي. لکه دا زما د خوښې ډرامې دول د عوامو نه نیو خبر چې عوامو څه کتلي او څه خوښ کړي. خو د سی ډي دور و که نه، نو اوس خو چې عوام څه وګوري نو لاندې پې میسیج وکړي دا ښه دی او دا خراب دی. هغه وخت کې دا خبرې نه وي، او سی ډي به خلکو به وکتله بس لا بړه. امجد سید وروره دا ماته وایه ډایرکشن دا هم کړی دی د ډېرو ډرامو، به طور ډایرکټر د څومره ډرامې ډایرکټ کړي دي؟ یاره ډایرکشن باندې ما هم کړي دغه 150 ډرامې به مې کړي، خو دې کې څه غټې ډرامې دي او څه وړې دي، او لکه ښې ډرامې هم پکې شته، خراب هم شته. لکه خراب دا نه، زه ورته خرابه نه ویم ځکه نه چې ما پې محنت کړي، خرابه به ځکه چې لکه یوټیوب به ریجټ کړي، لکه عوامو به نه خوښه کړي. نو هغه درته وایم چې هغه به لکه دغې او دې کې ډېرې ښې هم شته چې میلیون یې موالي دي، 2 میلیون یې موالي دي، او ښې ډرامې مې کړي دي. نو بس دغه زما دغه ده. پوه شوم بچې، پوه شوم چې ستا څه مجبوریانې دي، خو زه به خپله لور هم پوه کړم. شوبیز دنیا بیا په خاصه توګه ډرامه د نوو ځوانانو دپاره، د نوو فنکارانو دپاره څنګه ځای دی؟ نو زه به درته دا ته خو ما ړومبې وې چې زه به خپل ځان یاد کړم، دا به زه خپل ځان پورې بې وویم چې زما چې زه ورته په کم انګل ګورم، لکه موږ چې یو شاټ شوټ کوو که نه، نو موږ له راول انګل سیټ کړو چې ورګه دا شاټ د دې انګل نه والو دا څنګه ښکاري. نو زه به ورته په خپل انګل وګورم، نو زه د خپل انګل نه دا ویم چې ما ته خو صحیح ښکاري، ځکه چې تا ته بیا هم زه ویم چې زه د ډېرو بدو نه خبر کړم. او دې ینګ هلکانو ماشومانو ته راول دا یو نصیحت کوم چې راول خپل سبق دی، د مدرسې دی او کو د سکول دی، دا دي دا به خامخا وایي. او د ډرامې اکټرانو ته دا کم از کم دا یو دغه کومه کم چې لکه زمونږ په شانتې نن سبا کې روتې دي، نو دوی دې راول روزګار کوي. د روزګار نه پس دی لکه دا ډرامه خو هر ټایم نه هره ورځ نه چې نن ریکارډینګ دی او نن ریکارډ نه راول، دې سره بعد روزګار ضروري دی، ګینې وروسته به تبایي. امجد سید وروره داسې کوسچن یا داسې سوال چې ما نه وي کړي، ستا زړه غواړي چې زه یې کتونکو ته ووایم؟ یاره زه به دا ووایم چې لکه ملګري د یوټیوب دی، اوس خو دا سیز چې دی دا ډرامه دا لکه پروفیشنل طریقې سره دا لکه په سوشل میډیا چلیږي. نو یو سړی ډرامه وګوري، کو ښه او کو خراب وي. لکه زما په ډرامه خو شکر دی له اوسه پورې داسې څه کمنټس نه دي راغلي. زه صرف د خپلو ملګرو ته، د خپلو مینوالو ته، د یوټیوب د ملګرو ته وایم چې کم از کم ډرامه وګورئ، کو ښه او کو خراب وي، بس هم کته یا ونه ګورئ مه ګورئ، خو لاندې پې دا کمنټس غلط مو ورکوئ، ته پوه شوې، غلط مو ورکوئ، بس نه دی د خوښه، نه مې د خوښه. زه به دا میسیج ورکوم، یو دا میسیج به ورکوم چې دا ینګ هلکان دی دا دی بس خپل سبق ووایي، پوه شو، خپل تعلیم دې مکمل کړي چې ښه سړي ته جوړ شي، ځکه چې زموږ د پاکستان حالات ډېر ښه نه دي. او دومره به ووایم چې لکه په خپلو خپو نه ولړ که نه، نو دا موږ چې څه کوو، لکه زه خو پکې دا ډېر وخت چې درته یم 2002 نه زه کار کوم، نو ډېر وخت شو، نو خپل روزګار هم ورسره کوو، او بیا چې روزګار نه پسې نو دا ډرامه مامه کوو.
نو چې په خپلو خپو په پاکستان کې نه ولاړ نو ډېره ګرانه ده. امجد سید وروره په آخر کې کتونکو ته که د یو ښه ښایسته پیغام په ذهن کې وي بس زه به ورته دا پیغام وکړم چې دا زمونږ وطن دی کولر دی او کوبر دی مونږ ټول یو پښتاني یو مونږ ټول یو افغانیان یو نو زه به دومره ووایم چې د هغه لر او د بر ترمنځ نه وباسئ پښتون دی پښتون نه کندي بس ته پوه شوې پښتون دی پښتون نه کندي په دې باندې پښتون ډېر بد ښکاري او مونږ ټول یو افغان یو یو د هغه یو مسلمانان یو د یو کلمې وروڼه یو او موږ له پکار دی چې بس خپل ماحول او خپل دغه صفا سوتره وساتو او چاته په زړه کې په زړه کې په مازغو کې په ذهن کې سبو غځو کینه ونه ساتو نو د موږ ژوند به ډېر په ښه تېرېږي. ډیره مننه کور د وناس ګرانو کتونکو دا و امجد سید صاحب چې له ده سره د خوند څو خوږې خبرې وکړي تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لوی لاس سپارلي یاسته د خدای په امان.